لویه خدایه ته دې موږ رقم بیچارهګانو باندې رحم وکړې ډېره سخته ده والله چې ده سلام علیکم میرویس کاکا څنګه یې وعلیکم سلام ستړی مه شې شکر دی ګزاره کوو والله کاکا زه چې تا په دې عمر کې په کار ګورم ډېر زیات خفه کېږم والا څه وکړم منشي دا به د الله رضا وي یو خوا ته زه ضعیف یم او بلې خوا ته خدای لوفر زوی را کړی دی چې بیخي نارامه کړی یم ها میرویس کاکا ته هم لږ دمه شه زه به دا خښتې وشمارم چې د نن ورځې حساب در پوره کړم سمه ده خوښه مې ده پلاره ای پلاره دلاور زویه ته دلته خیر خو به وي څنګه راغلی را چېرته ده پیسې راکوه پیسې ګوره بچې پیسې چېرته دي پرون ورځ مې پیسې درکړې نن مې ایله دومره مزدوري کړې ده چې هغه منشي ته په دا تېره ورځ قرضه کې ورکړمه پیسې خو زه نه لرم کمکله پلاره پیسې راکوه پیسې کني دلته به دې قبر جوړ کړم صبر ځوانه چې ګزار ونه کوې منشي که د ځان خیر غواړې موږ تر منځ مه راځه خپل کار کوه د خدای ظالمه لږ شرم وکړه پلار دې په دې عمر بټۍ کې کار کوي او ته پیسې ترې غواړې منشي په خپل حد کې اوسه کني ښه به نه یې راته ګوره ستا غوندې که سړي وي زه په یو څوک سموم یو څوک خو زما او ستا ترمنځ به هېڅ فرق پاتې نه شي واخله پیسې دې ورک شه له دې ځای نه ورک شه پیسې لاړمه الله دې خیر درکړي منشي الله دې مه خواروه خو زه خو ستا باقي هم قرضداره یم هغه به څنګه شي مه خفه کېږه کاکا الله به خیر کړي دا واخله دا د ستا د نن ورځې مزدوري منشي دا خو ډېرې پیسې دي زما خو دومره ډېرې پیسې نه کېږي دا زیاتې پیسې دا ستا انعام زه سلام کوم ستا په شان بهادرو پلارانو ته منشي خدای دې مه خواروه مهرباني خوشحال دی چې زما په دې بنده ورځ کې دې کار وچلاوه ښه کاکا زه اوس ځم ناوخته ده ته هم لاړ شه انشاءالله بیا به ګورو دا هم دا لږ کار پاتې دی دا خلاصوم به ځم د خدای په خیر لاړ شي قربان سلام یارانو وعلیکم السلام دلاوریا په خیرونو راځه کنه کښېنه هلکه دلبریا دلاوري ته موقع ورکړه چې دلاورۍ لوبه وکړي نن لوبې ته راغلی دی هلکه دلاوره مال لرې که تش جیب راغلی دلاور چېرته تش لاس نه ځي بیا یې ولګوه شی بري باچا بری ولګوه سمه ده شی بری یکا بري دسمنه واخله ځه جګ شه دلاورای دا نه مني دلاوریا دا د حیدري اوسه د حیدري
سرنجواړه نه ده چې ستا غوندې ګونګوګان به پکې نڅا کوي دلته به په خیال قدم دی په خیال دلاورم بنګلو خرڅولو ته نه ده راغلی دلاوره له دې خو هم خبرې که نه چې پوره 15 لکه مې پخوانی یم قرضدار یې که څنګه 15 لکه داسې دلاوري ډېرې باد ته حواله کړي دي لاړم حیدره دلاوره صبر هلکانو د دلاور عقل سر ته راولئ بس که هلکانو څنګه عقل خو به دې سر ته راغلی وي تاسو دې سره څه دي هلکانو روانې کوئ باقي خبرې به یې له پلار سره کوو راځئ ما پسې ولې بچې ته خو ډېر په بده ورځ یې تاسو څوک یې بوډا ته د دلاور پلار یې هو زه د دلاور پلار یم ښه بوډا دلاور باندې زمونږ پوره 15 لکه روپۍ دي 15 لکه روپۍ که د خپل زوی د سر خیر غواړې نو موږ ته 15 لکه روپۍ پاوه لکه 15 لکه روپۍ پوه شې او که نه څه 15 لکه روپۍ زه خو 15 روپۍ هم نه لرم زویه دا څه وایي او پلاره دا رښتیا وایي ما په کیمار کې 15 لکه روپۍ بایللي دي خدای دې تباه نه کړه د خدای لپاره خان زه خو 15 روپۍ هم نه لرم ته خو 15 لکه روپۍ ښیې آخر موږ د غریبان به د 15 لکه روپۍ د کومه نه کوو ګزاره وکړه د خدای لپاره خان په ګیره به دې ونیسم رکشه سوالګره بوډا چې دا ډول بدماشان زامن ساتې نو دروازې به هم ورته لوړې ږدي لوړې زه 15 لکه روپۍ غواړم که نه د زوی دې لاس ومینځه هلکانو دوی دواړه ونیسئ عقل یې سر ته راولئ بیا یې زموږ محل ته راولئ تر هغو پورې به زموږ په محل کې کار کوي تر څو چې زموږ پور نه ادا کړی پور ووځئ هلکانو دا خو هماغه کوڅه بیا راغلی دی هو همداسې نه پوهېږي خو دوی به زه د سوق په ژبه پوهېږم سوق ودرېږه کوڅه ډبو ته پکې د کوم باغ مولی یې ته زما مخې ته ودرېږې ډبه کله حیا نه درځي سپین ږیرې سړی دې روان کړی ده سپین ږیرو خدای هم حیا کوي زموږ له مخې یې خوښه دا زموږ پوره وړي دي هغه هم پوره 15 لکه روپۍ 15 لکه ودرېږه بېغیرته ده چېرې ځې په پلار دې ګزارونه کېږي او ته ځان باسې وخت دی اسکت والا دا څه ډېرې شوې هلکانو څه ته ګورئ دا مه یې نیسئ
ستا لوپر زوی مړ شو اوس اصلي دلاور راغی بې غیرته تاسو باندې ما څومره غوړې او زیړې وخوړې دې ورځې ته پاتې شوئ زما عزت هم د خپو سره خاورې کړو چیرته ځې بې غیرته حیدره پیسې دې نه غواړې که د نه هېرې شوې دلاوره ما معاف کړه زما ژوند وژغوره ټولې پیسې مې درته معاف کړي دي ما پرېږده دلاوره ته خو زما یار مرګ دې په خپلو سترګو ولیدو ځکه دا خبرې کوې ها مړ کوم مې د مرګ پورې نشته راته شاباش شاباش ځوانه د همدا شان سړک وسره همدا شان سبق پکار ده پڅه چشه تېز ځه لاره زه بخښنه غواړم نن نه وروسته به ټول کارونه زه کوم شکر خدایا چې زما بدعمله زوی دې نیکعمله کړو ولې نه بچې خیر وکړې بچې خدای دې هېڅ چېرته مه خواروه خیر دې ګورئ وروڼو مور او پلار د ژوند تر ټولو لویه سرمایه ده او ستاسو همدا هیله ده چې د خپلو میندو او پلرونو احترام وکړئ او همدا شان په کلیو بانډونو کې د سپین ږیرو احترام هم پکار ده